السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری احسان الله. ملګرو تاسو ته ښکاري ګیر چاپېره واورېدي او نن درته د مجیب زلمي یو څو شعرونه هم لګوم. امید لرم چې دغه به ستاسو هم ډېر زیات خوښ شي او موږ به ترې هم مزه واخلو. راځئ سکرین ته دغه شعرونه راسره وګورئ. داسې خو ډېر دی چې د ژوند اساسي وباسي، داسې څوک شته چې د ذهنونو نه تیاري وباسي. زما په وینو چې د خپل سر صدقې وباسي، هغه سړی په یو رکات کې روغې شپې وباسي. زما په وینو چې د خپل سر صدقې وباسي، هغه سړی په یو رکات کې روغې شپې وباسي. او دا خلک نو یریدل، خدای خبر شه نن څه چلې، توبه په لاس د ګناهونو دروازې وباسي. او چې لږه سا واخلو روان شو نو قدم په قدم د کور وګړي مو په لاره کې ډپې وباسي. چې لږه سا واخلو روان شو نو قدم په قدم د کور وګړي مو په لاره کې ډپې وباسي. او زموږ نه داسې د ښاغلو جنازې وباسي، څو ظالمان دي له قرآنه سپاري وباسي. زموږ نه داسې د ښاغلو جنازې وباسي، څو ظالمان دي له قرآنه سپاري وباسي. او زما په حق باندې خپې ایښي او تلې ورله، خدای دې غصه شي دا سړی د کعبې وباسي. زما په حق باندې خپې ایښي او تلې ورله، خدای دې غصه شي دا سړی دې د کعبې وباسي. په چپه خولې ګیلې وکړې او ښه ډېرې ګیلې، هغې ته ووایه د سترګو نه دې خولې وباسي. په چپه خولې ګیلې وکړې او ښه ډېرې ګیلې، هغې ته ووایه د سترګو نه دې خولې وباسي. دغه زلمې مې د ممبر د پاسه هم لیدلې، دا چې لګیا دی او سرونه د باجې وباسي، دا چې لګیا دی او سرونه د باجې وباسي. نو ملګرو دغه شعرونه به ستاسو خوښ شوي، مال اجازت هم راکوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.